د ثبات او همپالنې ټیم بیا ټاکنو کمیسیون ته اخطار ورکړ. دا چې ثبات او همپالنې ټیم څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ثبات او همپالنې ټیم وایي اسناد لرو چې په 20 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کې درغلي شوې ده. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ادعا کوي په هغو 20 ولایتونو کې د رایو په بیا شمیرنه او تفتیش کې درغلي شوې چې د دوی څارونکو پکې برخه نه درلوده. د دغې ډلې یو غړي فضل احمد معنوي ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه اسناد او شواهد موجود دي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته به یې وسپاري. دوی په دغو ولایتونو کې له سره د رایو بیا شمیرنې او تفتیش غوښتنه کوي، خو کمیسیون د درغلیو ادعا ردوي او چمتو نه دی چې دغه بهیر له سره بیا پیل کړي. ښاغلي معنوي وویل موږ موثق معلومات لرو چې په دې 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر مهال درغلۍ شوې دي. په همدې دلیل موږ په دې ولایتونو کې د دریم ځل لپاره د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کړې ده. په خپلې دې غوښتنې ولاړ یو، موږ هیله لرو چې د ټاکنو کمیسیون زموږ غوښتنه ومني، که نه موږ د شکایتونو کمیسیون ته خپلې غوښتنې سپارو. د ټاکنو کمیسیون داسې مهال په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش ترسره کړ چې د ثبات او همپالنې ډلې دغه بهیر تحریم کړی و او غوښتنه یې دا وه چې کمیسیون د دوی په خبره 3,000 هغه رایې باطل اعلان کړي چې په شرایطو برابر نه دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو سره یې هم شریک کړئ. مننه.